د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس د سیاسي مشر ډاکټر اسماعیل هنیه د شهادت په اړه د افغانستان اسلامي امارت اعلامیه. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. په خواشنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې تېره شپه د فلسطین د اسلامي غورځنګ او مقاومت حماس سیاسي مشر ډاکټر اسماعیل هنیه په تهران کې په یوه برید کې په شهادت ورسید. انا لله و انا الیه راجعون. شهید اسماعیل هنیه یو مسلمان، هوښیار او مدبر فلسطیني مشر و. هغه په بریالۍ مبارزه او جهاد کې سترې قربانۍ ورکړې او دا د په همدې لاره کې خپل نظر پوره کړ. شهادت د یو مسلمان او مجاهد لپاره ستره بریا ده. هغه بریالی سوی او خپلو لارویانو ته د مقاومت، ایثار، صبر، زغم، مبارزې او په دې لاره کې د عملي قربانیو درس پرېښود. د نوموړي د شهادت له امله د هغه دردېدلې مجاهدې کورنۍ د حماس مشرتابه او په سنګر کې د صهیونیستي یرغلګرو په وړاندې مرابطینو مجاهدینو ته تسلیت وایو. شهید هنیه ته له الله تعالی جل جلاله څخه د جنت الفردوس، کورنۍ او ټولو مجاهدینو ته د جمیل صبر دعا کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین له سپېڅلې خاورې د حماس اسلامي غورځنګ دفاع اسلامي او انساني وجیبه ګڼي او د یرغلګر صهیونیستي رژیم وحشتونه، بمبارونه او د فلسطیني مسلمانانو نسل وژنه په کلکو ټکو غندي او بشري جنایت یې بولي، د دغه ستر مجاهد شهادت د اسلامي امت او جهادي کاروان لپاره لویه ضایعه بولي. د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا له اغېزناکو لوریو په ځانګړې توګه اسلامي او عربي نړۍ څخه په کلکه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د صهیونیستي یرغل او وحشتونو په مخنیوي کې خپله ټوله هڅه وکړي. د صهیونیستي رژیم د جنایتونو دوام بله شک پرته سیمه او د سیمې هیوادونه لا بې ثباته کړي چې د هر ډول ناخوالو او بدو پایلو پړه به بیا د یرغلګرو صهیونیستانو او د دوی د ملاتړو پر غاړه وي.